خولې پسې دویمه برخه څه شی ده؟ ایسوپاګاس یا موږ تاسو په خپله ژبه ورته څه وایو؟ سره مرۍ. جاغور نه سره مرۍ، ایسوپاګاس یا سره مرۍ. دې پسې د دې وظیفه څه شی ده؟ صرف غذایي مواد د خولې په وسیله یا د مخوطې په وسیله واخیستل شول، ورکړل شو ایسوپاګاس ته. ایسوپاګاس یو انتقالونکی نل ده چې مثلا غذایي مواد انتقالوي د هضمي سیستم یوه بلې برخې ته، چې هغه ته موږ ورته څه شی وایو؟ هغه ته کراپ یا جاغور ورته وایو. جاغور کې غذایي مواد څنګه کېږي؟ دلته چې راغله صرف لږ مرطوبېږي، دلته هضمي پروسې ډېرې مخکې نه ځي، صرف غذایي مواد مرطوبېږي او نور همدلته وي چې تر څو دا نرم شي پروسو ته څنګه سي لږ آماده سي. غذایي مواد صرف مرطوبه شولو او همدلته دي او چر کوشش کوي چې په یو دمي ډول خپله غذا پوره کړي. نو دومره عاجل ډول دی کې دا ټول پروسس نه کېږي چې مثلا عین راساً هضم و جذب ته برابر سي. یو دوی اخلي دا یو موقته ذخیره هم ده، غذایي مواد واخیستل مرطوبې کړي دلته وساتل. بیا نو نظر په ضرورت سره له جاغور نه څه کېږي؟ انتقالېږي مخکینۍ معدې ته یا پیش معدې ته چې ورته وایو په علمي اصطلاح پروونټریکولوس. څه پروونټریکولوس ورته وایي، انتقالېږي دلته. په پروونټریکولوس کې څه کېږي؟ په پروونټریکولوس کې دلته یو قسم انزیمونه په دې باندې ترشح کېږي. څه کېږي؟ انزیمونه چې اوس به د ټولو انزیمونو نومونه ما ته په یاد نه وي، خو دا څونه مې چې ذهن کې دي اکثرا د تریپسین او دې ته ورته نور انزیمونه دي. دا څنګه کېږي؟ ترشح کېږي چې تر څو غذایي مواد نور هم لږ هضم و جذب ته څنګه سي؟ برابر سي. او دا انزیمونه له کومې برخې نه ترشح کېږي؟ دغه دانه ماننده جوړښتونه چې تاسې وینئ دا غدوات دي. که تاسو عملا دلته لږ متوجه سئ، دا غدوات افرازات دلته تاسو وینئ. څوک چې نږدې دلته وګورئ چې ته فشار ورکړي، دې نه یو قسم ته مواد راوځي. صحیح شو؟ وینئ چې فشار ورکړئ ګورئ یو قسم ته خړماننده مایع ترې راوځي چې دا په خپله همدغه انزیمونه دي چې د غذایي موادو څه کېږي؟ د هضم و جذب لپاره استعمالېږي. دې پړاو نه هم غذایي مواد ځي چېرته؟ د موږ تاسو په اصطلاح شاټینګي یا سانګدان ته، چې علمي اصطلاح دې ته چې وایو؟ ګزرد ورته وایو. چې ورته وایو؟ ګزرد. راځي ګزر ته. په ګزر کې میخانیکي هضم صورت نیسي. هغه هضم چې مثلا په نورو حیواناتو کې په انسانانو کې صورت نه نیسي، په چرګانو کې نیسي. دې کې میخانیکي هضم څنګه صورت نیسي؟ لکه د زرندې پلونو غوندې خاصیت لري. دا غذایي مواد راځي دلته لکه د زرندې کې چې د دوو پلونو ترمنځ غذایي مواد سره سولېږي معدې کې، دلته په همدغه شکل. څه معنا؟ دا ډېر کلک عضلات دي. که تاسو قیچي په لاس کې ولرئ او قیچي کوئ، بیا تاسو ته معلومیږي چې د نورو عضلاتو په مقایسه دا عضلات څنګه دي؟ ډېر کلک دي. او دلته عضلوي انقباضات صورت نیسي. ولې نیسي؟ د دې په منځ کې څنګه دي؟ اکثرا تیږې دي. څنګه دي؟ تیږې دي. خو دلته په دې قیچي باندې ما ته معلومیږي چې سره ټچ کېږي. بعضو کې ډېرې واضحې